لټونه خبر شوې که نه د لاهور نه چې کراچۍ ته بس تو په هغې کې د 18 کالو جنۍ سره غلط کار شوی دی. دا څه وایې طوطي ګله ډېر د افسوس مقام دی. تو ویډیو ولګوه تو او لټنه ویډیو والا. उसके बाद उसने गलत कुछ किया तो इधर आकर उसने मुझे 2 साल दिया, कहता चुप कर जाना, किसी को कोई बात नहीं बता दे, पर मुझसे रहा नहीं गया. मैंने دوستانو څومره د افسوس خبره ده. زموږ د پښتانو تا څنګه پښتون دی یار. خیرن په دې ما چې دی باندې به مور سر تړلی چې موږ زوی راوړی دی. कि जाओ मोबाइल लेकर आओ. जब मैं मोबाइल लेने गई तो उसने ज़बरदस्ती मुझे ना पीछे जो सीट्स होती है ना 5 उस पर मुझे फेंक दिया जोर से. मेरे हाथ बांध कर ना मुँह पे हाथ रख के उसने गलत हरकत किया. तो बस में कोई ګوره خبره کوم خو خفه کېږئ به نه. په دې بس کې هوسټ چې کوم دی نو دا الګ نه شي کېدی چې تاسو پکې دا جینکۍ لګوئ. تاسو ته خو بیا معلومه ده چې زموږ خلکو درندګان دي، سپي دي، نو چې د جینکۍ ویني اواره جینکۍ ویني نو بیا خو خامخا د چل کوي که نه. دوستانو خبره اوږدوم نه خو بس مهرباني دومره وکئ چې اجازت هغې ته لاس مه اچوئ، ځکه چې بیا به سبا له ستاسو عزت ته هم خلک لاس اچوي. مهرباني خوشحاله اوسئ.